پذیرایي کېږي ځکه چې امریکې غوندې یو لوی سوپر پاور طاقت هیواد هغه په رسمیت وپېژندل، یعنې هغوی په دا ومنله چې موږ طالبان په جنګ کې نشو ماتولی او راځئ دا اتلس شل کاله هم طالبان زموږ طرف نه وو، موږ اشتباه کړی چې طالب سره جنګ کړی، موږ راغلي وو القاعده پسې، نو القاعده ختمه شوې ده او دلته حضور نه لري. نور القاعدې مشر په اسلام آباد کې یا په ایبټ آباد کې ووژل شو. طالبانو سره باید مذاکره وشي او د سولې بهیر پرانستل شي چې د متحده ایالاتو لپاره یا د واشنګټن دپاره یو د وړو پزه جوړه تر حاله چې موږ هم پوهېدلو، حسني صاحب هم حسیني صاحب هم پوهېږي او خپله ولسمشر جناب ډاکټر اشرف غني هم پوهېده چې د طالبانو خواسته دغه څه ده، یعنې مخامخ له موجوده د افغانستان له حکومت سره دوی خبرې نه کول غواړي. دوی وایي چې موږ دا 10 کاله جنګېدلي یاستو، بیا څنګه راځو د حکومت سره کینو. نو د دغه مرکچي پلاوي خپله غړي وایس تاسو به اورېدلی چې هغه وویله چې موقت حکومت را روان ده او ولسمشر غني په هغه کې نشته، دغه هیات چې قطر کې یا دوحه کې تشریف لري ناست دي. نو په دې اساس سړی داسې انګیري چې خپله دغه مذاکراتي پلاوی چې تللی ده هلته طالبانو سره په معامله بوخت ده، یعنې دا دې نه څوک تضمین کولی شي چې هر څوک هغوی خپلې ګټې هغوی پوهېږي چې راتلونکي کې څه پېښېږي، یعنې څه چې متحده ایالات غواړي له طالبانو سره هغه تطبیقي بالاخره، او هغه څوک هم چې کورکورانه باید ونه وایي چې طالبان باید په جنګ باندې موږ له منځه ویشي، دا امکان نه لري. په جنګ باندې که جنګ باندې ګټل کېدلی دا جګړه، زه یو کال تاسو ته نور هم ګارنټي در کوم، زه چانټه اچوم، دغه دوستان وکیل صاحب دې هم چانټه ما سره واچوي، مشاور صاحب دې له ماش نه کېږي دی د موږ سره سنګر ته لاړ شي، ولیکن دوی د خلکو زامن نه وژني چې دوی کران ناست دي جنازې په اوږه وړي، ولا ما جنازه د سرباز په اوږه کړ، دا څه معنا ده؟ هغوی ته کوم ثمره ځان سره لري؟ موږ باید د جنازو نه جلوګري وکړو، د تابوتونو له جوړولو نه جلوګري وکړو. موږ څنګه کولی شو چې یو دغه رواني حالت چې نافظ د دښمن په نفع باندې متاسفانه تبلیغات دي هغه د دولتي ادرس نه، ځکه چې دولت کې فساد، د خیانت، د غصب، د 4 نفره واکمن دي. مخکې چې وکیل صاحب ویلې دغه دولت باید یو پاسخګوی په عمل کې یو ډیموکراتیک نظام وي، ولسواک نظام وي. جمهوریت معنا ورکوو، د جمهوریت په تعریف موږ نه پوهېږو. دغه هیات چې دوحې ته لېږلی ده، د ماشومان په خدای طالب یو ګوره لونګۍ پټکۍ